بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن چې زه په کوم ځای کې ناست یم دا د فواد اکبر روډ دفتر دی، زونرجي په نوم باندې. دوی دلته خپل هلې ځلې کوي. نو زموږ ډېر ګران مشر فرحان صاحب راسره هم نن راغلی دی. موږ خو اوس میټینګ باندې راغلي یو، کار باندې راغلي یو، خو دوی فواد صاحب دا وویل چې یو شعر راته ډالۍ کوي. نو دوی ته دې ډالۍ چې د غزل مطلع عرض ده چې سر خیال میں منتشر شو رانه شولو سیلانه غزل، خیال میں منتشر شو رانه شولو سیلانه غزل، دا مې په دې خیال کې اشنا ولنې غزل او مینه زیږولې ده مدام سندرې دلته، مینه زیږولې ده مدام سندرې دلته کې کړی دی اشنا تل محبت ولنې غزل. ستا د ناس خبرې او د دې خلکو د بد نظر، ستا د ناس خبرې او د دې خلکو د بد نظر کړم به نظر ماته درته وړاندې سپېرنې غزل. ستا د ناس خبرې او د دې خلکو د بد نظر، ستا د ناس خبرې او د دې خلکو د بد نظر کړم به نظر ماته درته وړاندې سپېرنې غزل. ختم دا بارود کړی دې سبب د تباهۍ ده، ختم دا بارود کړی دې سبب د تباهۍ ده، نه کوي دا څنګه نه کوي ګرانې غزل. ختم دا بارود کړی دې سبب د تباهۍ ده، نه کوي دا څنګه نه کوي ګرانې غزل. او حال د چاپېرچل په باب به دومره قدرې ووایه، حال د چاپېرچل په باب به دومره قدرې ووایه، سام دې شي سهار وي په دې چنګ کې بېګانې غزل. غواړي د نفرت ماحول کې تل د محبت خیرات، غواړي د نفرت ماحول کې تل د محبت خیرات، ګرځي سر په بر سري ګریوان مې لیونې غزل. جنګ دې په دلیل وشي خلاف یې د ټوپک د جنګ، جنګ دې په دلیل وشي خلاف یې د ټوپک د جنګ، ځکه تل لیکمه زه سرور پاچاهان. ډېره صبر سے